پښتنو څومره رول لوبولی دی، نو دا سړی د قرآن کریم د ژباړې او تفسیر د لومړنیو شخصیتونو نه حسابېږي چې د په خپل شعر کې او ځینې بیانیو کې ځینې آیاتونه او ځینې د صورتونو په اړه خپل اظهارات لرلي دي او هغه ثبت دي. نو دا د هغې نه پرته هم داسې یو زموږ او تاسې سیمې سړی دی، مزاحمتي او جهادي سړی پاتې شوی دی، ډېر ښه تاریخ لري. نو هیله ده چې معاصرین وروڼه یې په اړه مطالعه وکړي. او د پوهنتون دپاره چې دا نوم انتخاب شوی، ډېره مننه چې ډېر ښه نوم. لومړۍ پوښتنه دا ده چې د تېر نظام په پرتله د لوړو زده کړو په برخه کې کوم مثبت بدلونونه راغلي دي. که حافظه یاري وکړي، زه به کوشش وکړم چې مسایل در سره شریک کړم. لومړی او تر ټولو ستر مثبت بدلون چې د تېر نظام په پرتله دی هغه دا ده چې موږ خپل ټول کار په خپله بودیجه کوو. الحمدلله په دې لیګو د ماسترۍ او دکتوراو دپاره، او دلته کوم استادان د ماسترۍ او دکتورا دپاره معرفي کوو، نو دا 4.5 میلیونه افغانۍ دي چې د موږ یو انکشافي کار دی او د خپلې داخلي بودیجې نه موږ دا ورکوو. په تېر نظام کې دا شی نه و. که بهرنۍ بودیجه وه استادانو ته د هغې وخت هغه مصارف او معاشات نه دي ورکړي. موږ الحمدلله په ډېر منظم شکل دغه کار پر مخ بیایو. بله موضوع چې یعنې ډېر مثبت ترین تغییر دی چې د تېر نظام په پرتله یې موږ لرو، هغه د څېړنو په اړه یو منظم سیستم جوړول دي. موږ په خپلو ټولو پوهنتونونو کې د پوهنتون دپاره چې کوم موږ په ډېر شفاف ډول باندې د پوهنتونونو هغه استادان چې دکتورا ولري او 3 کلنه تجربه ولري او په 15 سکوپس مقالې ولري، 15 نړیوالې سکوپس مقالې ولري، دا مو ورته معیار ټاکلی دی. او په همدغې معیارونو باندې څوک د دې نه لوړ معیار باندې یا په ځینو ځایونو کې په دې معیار نه ولږ پر ښکته و، خو باید استاد وي او د مرتبې سړی وي، هغه ورته ګمارل شوي. په دې معاونیتونو کې 4 امریتونه دي: د کتابتون امریت، د لابراتوار امریت، د ژورنال امریت او د څېړنیز مرکز امریت. له دې مخکې به زه درته د ځینو سترو پوهنتونونو نومونه واخلم چې دا کتابخانې کتابتون نه لري. اوس ته ما ته ووایه که پوهنتون یو کتابتون ونه لري نو دا به څه رقم ته پوهنتون وي. لغمان پوهنتون ډېر ستر پوهنتون دی، کتابتون یې تر اوسه نه و. ځینې پوهنتونونه داسې دي، مثلا هغه نور خو پرېږده، مثلا نورستان دی او زابل او روزګان، دا خو چې واخلې دوی خو هغه خپلې ځمکې هم نه لري. اوس موږ لګیا یو د پوهنتونونو ته ځمکې ورکوو، د خپلې داخلي بودیجې نه یې ورته اخلو او کار ورباندې کوو. خو د دې نه وروسته به دا د څېړنو چې کوم ابعاد دي په دې منظم سیستماتیک کار کېږي، ځانګړې بودیجه به لري. تر اوسه پورې څېړنې بودیجه نه درلوده. اوس الحمدلله موږ 411 میلیونه افغانۍ د څېړنیزو کارونو دپاره سږ کال لرو، چې په دې کې موږ الحمدلله 4 ملي څېړنیز کانفرانسونه وکړو په کابل پوهنتون کې، په خوست پوهنتون کې، په پکتیا پوهنتون کې، او په کابل تعلیم و تربیه پوهنتون کې کانفرانس لرو، په تخار پوهنتون کې لرو،
په بدخشان پوهنتون کې لرو، په پولیتخنیک پوهنتون کې لرو، په کابل مرکزی پوهنتون کې لرو، په ننګرهار پوهنتون کې. دوه نړیوال کانفرانسونه دي، یو د زرغون انقلاب چې دا لړۍ لري دا کانفرانس. دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل د دې نه مخکې دا کارونه نه دي شوي په دومره لوړه کچه. یعنې په هر کانفرانس مو 14 میلیونه، 18 میلیونه، 12 میلیونه، 10 میلیونه، 8 میلیونه دغسې مصرف کوو د خپلې داخلي انکشافي بودیجې نه الحمدلله. نو یو خو دا بودیجه خپله ده، بل دغه فعالیتونه چې شروع شوي دا په تېر نظام کې قطعا شوي نه دي چې د ټول افغانستان استادان دې په یوه خاصه مشخصه موضوع یو پوهنتون ته راټول شي او خپلې علمي څېړنې دې وړاندې کړي. په کابل پوهنتون کې د زرغون انقلاب نړیوال کانفرانس لرو، دا لړۍ لري، یعنې یا به هر کال یو کال بعد کېږي چې دغه داعیه تر څو مکمل کېږي. په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم تغییر د سلسلهوار کانفرانس لرو، دا نړیوال کانفرانس دی چې تقریبا د 40 په شاوخوا کې استادان به هم کابل ته راځي، هم به ننګرهار پوهنتون ته راځي. نو یو خو موږ د ملي کانفرانسونو شاهدان نه وو په داخل کې، د نړیوالو علمي کانفرانسونو خو بیخي نه وو، دی پسې بل بدلون دی. له دې پرته د استادانو د جذب په برخه کې چې موږ کومه ستونزه درلوده او مخکې د خپلوان بازي پکې ډېره زیاته کېده، الحمدلله چې اوس په ډېر حد کې د استادانو د جذب موضوع ډېره ښه کنټرول شوې ده او چې څوک مستحق وي استاذۍ ته راځي او د یو شفافې پروسې د لارې. دا ډول ځینې انکشافي کارونه چې اوس وشو، مثلا دغه موضوع تاسو ته البته به ډېره دلچسپه وي. هرات پوهنتون 30 کاله کېږي طب پوهنځی لري، خو تدریسي روغتون یې نه و. الحمدلله موږ څه کار ورکړی دی او کار به ورباندې کېږي، انشاءالله مجهز کېږي. پکتیا پوهنتون 11 کاله کېږي چې طب پوهنځی لري، تدریسي روغتون یې نشته، انشاءالله موږ ځمکه ورته برابره کړې ده او په هغه تاسیساتو کې یو څه مشکل دی هغه هم حل کېږي. خوست شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون درلود، جوړ شوی هم دی، خو د داخلي اختلافاتو د وجې نه هغه بند پاتې و. ډېر قیمتي وسایل پکې وو، الحمدلله د موږ په راتګ باندې هغه خلاص شو، اوس خدمات وړاندې کېږي. د موږ په کابل کې مرکزي روغتونونو کې، تدریسي روغتونونو کې، په ننګرهار کې مخکې چې کوم خدماتو مثلا OPD د ورځې د 80 او د 80 ترمنځ اوس تر 500 اوړي په ډېر منظم شکل. ډېر مثلا خلاص قلبي هغه نه کېدل، عملیاتونه نه کېدل، اوس الحمدلله په قلبي او صدري کې کېږي. لیپراسکوپیک عملیات کېږي چې نه مخکې نه کېدل، ډېر مجهز. دا د ګونډو د تبدیلي عملیات مخکې نه کېدل، اوس کېږي. د مرۍ عملیات نه کېدل، اوس کېږي لیزري. نو دا او دې ته ورته ډېر داسې پرمختګونه شته دی چې موږ کړي دي الحمدلله. تاسې که دا پوهنتونونو ته ورشئ ظاهري مظهر یې وګورئ، مثلا کابل پوهنتون ته لاړ شئ، زاړه عکسونه یې وګورئ، اوس یې وګورئ. په زړو عکسونو کې به تاسو ته دا هم راشي چې د ریاست د مقام مخې ته خاورې ډېرې دي دغسې پرتې دي او نه پوهېږم چې کوم ځای نه راوړې او دلته یې اچولې. اوس د هغې ځای نه نیولې د پوهنتون تر کونجه چې کوم مثلا د پوهنتون د زرغونتیا په خاطر کوم پرمختګونه وشو، پارکونه پکې جوړ شو، ډېر منظم کار پکې وشو، یعنې بیخي د پوهنتونونو بڼې پکې بدلې شوي. دا ډول درېیمه پوښتنه هم نړیوال ژورنالونه چې د موږ تر راتګه چا سره تصور هم نه و چې په افغانستان کې د نړیوال ژورنالونه د افغانستان استادانو بهر ته مقاله استوله، لومړی خو چې په انګلیسي نه پوهېدل نو هغه به یې په چا ژباړله، نو هغه صحیح او غلطه او چې هر رقم به وه. بیا به یې د 500-1400 ډالرو ترمنځ فیس ورکوو چې دا مقاله هلته خپاره کړي، نشر به کړي. هغه یا نو اصلي ژورنال یا فیک ژورنال ګډوډ کار به قسمت به څه ډول کار وکړي. اوس الحمدلله موږ په داخل کې 5 نړیوال ژورنالونه تر اوسه پورې تاسیس لرو او په نور باندې هم کار روان دی چې په مختلفو پوهنتونونو کې به نړیوال ژورنالونه په هغه نړیوالو معیارونو باندې تاسیس کېږي. په خیر فعالیت په شروع کوي او زموږ خپل استادان به خپلې مقالې په داخل کې په نړیوال ژورنال کې نشروي او طبعا چې دلته نړیوال ژورنال
ژورنال په همغه معیار شروع شي د بهرنیو پوهنتونونو استادان به هم موږ سره دلته خپل مقالې نشروي. زموږ په دغه ژورنالونو کې په ویورانو کې په هیئت تحریر کې د بهرنیو پوهنتونونو استادان دي، مثلا د مالیزیا استادان دي، د ترکیې دي، د نورو د روسیې دي، د نورو ډېرو هیوادونو استادان شته چې موږ سره په دې کې شریک دي. بل ستر پرمختګ چې موږ سږکال کړی دی هغه دا دی چې موږ د خپلو هغو پوهنتونونو چې باید لابراتوار ولري، اگر که لابراتوار ټولو پوهنځیو ته نن سبا دا تصور نشته چې مثلا حقوق د لابراتوار نه لري، ادبیات یې نه لري، په ټوله نړۍ کې شریعت یې نه لري. خو په افغانستان کې تر اوسه دا تصور شته، دا موږ ختموو انشاءالله. لابراتوارونه به ټولو پوهنځیو او ټولو ډپارټمنټونو ته غځوو د عملي کارونو په خاطر باندې. په یو وار خو طبعا کېږي نه چې مثلا یو وار د موږ د طبیعي علومو ټول لابراتوارونه هغه واخیستل شي. سږکال موږ د تعلیم او تربیې او د ساینس پوهنځیو د ټولو ډپارټمنټونو لپاره د لابراتوارونو د اخیستلو تابع کړې ده. موږ تېر کال چې یو په دغه تېرو هفتو کې چې یو ابتکار وکړ دا و چې موږ ټول پوهنتونونه په خپل سر په دې نه توانېدل چې د یو ډپارټمنټ موحد لیست موږ ته د لابراتوار په خاطر راکړي چې دغه لابراتوار باید پلاني مثلا کیمیا ته واخیستل شي چې موږ یې ټولو کیمیا ډپارټمنټونو ته ورکړو. په همدې خاطر نوښت دا و چې نصاب ډوله کلسټر موږ ته جوړ کړو. نصاب دپاره موږ کلسټر لرو، د ټولو مثلا د ادبیاتو نصاب چې جوړېږي د افغانستان د ټولو ادبیاتو پوهنځیو استادان ورته راځي، په وزارتونو کې چې داخله وزارتونه د هغوی نه ورته هغه راځي، متخصصین راځي کینی. موږ د تعلیم او تربیې او د ساینس پوهنځیو د ټولو ډپارټمنټونو یو استاد راوست، تقریبا تر 300 شاوخوا پورې استادانو او د تعلیم او تربیې د ټولو ډپارټمنټونو په د لابراتوار توکو په لیست باندې کار وکړو. او الحمدلله موږ به د کال تر پایه د افغانستان په ټولو دولتي پوهنتونونو کې په تعلیم او تربیه کې او په ساینس پوهنځي کې د ټولو ډپارټمنټونو لابراتوارونه مجهز ولرو. یوه ستونزه چې موږ تر اوسه لرلې ده او موږ ته راپاتې ده او دا هم په هغه مثبت تغییر کې راځي، دا ده چې د لابراتوارونو لپاره موږ مسلکي لابرانت نه لرو. مثلا د کیمیا لابرانت د حقوقو نه فارغ، هغه هم بیا مثلا د ټولو تعلیم او تربیې لپاره یو لابرانت. د دې وروسته به انشاءالله موږ دا تنظیموو چې مسلکي لابرانت به وي، د کیمیا به خپل د کیمیا نه فارغ وي، د بیولوژي به خپل د بیولوژي نه فارغ وي، د فیزیک به د خپل فیزیک نه فارغ وي. دغه ډول ته خپل مسلکي سړی به وي انشاءالله. او دې لپاره موږ معاشات هم ورلوړوو، ځکه مسلکي سړی وي طبعا معاش به یو څه لوړ غواړي. نو تر اوسه پورې موږ نه درلود. د کتابتون خو یو کتابتون نشته، کمې دی. زموږ د ستر پوهنتونونه چې دي محصلینو خوښ. کابل پوهنتون 90 کاله کېږي جوړ شوی، 90 کاله. کتابتون ته ورشئ، د څېړنیز کتابتون، د مرکزي کتابتون او د کتابدارۍ د کتابتون ترمنځ فرق نشته. هماغه کتابونه چې محصلینو په صنفونو کې وایي دا په کتابتون کې ټول قطار کړي. محصل د سیمستر په سر کې راځي، دا کتابونه صنف ته وړي، بیا په اخر کې راوړي هلته بېرته په کتابتون کې ږدي. دا د کتابتون نوم دی. موږ دا شیان سره جلا کړل. د دې نه وروسته به تاویلدارخانه او کتابتون جلا وي. د کتابتونونو لپاره موږ کافي بودیجه خاص کړې ده او پوهنتونونو ته مستورې ده. د مرکزي او ځوني پوهنتونونو لپاره د کتابتونونو لپاره موږ د خپلې بودیجې نه مصارف ورکړي دي چې د هر پوهنتون لپاره موږ 10 میلیونه افغانۍ ورکړي. 4 مرکزي پوهنتونونه دي او 6 نور ځوني پوهنتونونه دي. دا حساب کې څومره کېږي. د دې مخکې په هر کال کې د پوهنتونونو د ټولو 40 واړو دولتي پوهنتونونو لپاره $10,000 ورکول کېدل د انکشافي بودیجې نه. معنا چې هر پوهنتون ته $1000 هم نه رسېږي، نو چې 200 رسېدل 600. هغه چې بیا کتابتون ته څه ډول تلي دي هغه نه معلومېږي. د دې وروسته انشاءالله په دغه ډول ته به د کتابتونونو ته مصارف ورکول کېږي او موږ د لغمان پوهنتون د کتابتون د ډپارټمنټ نه فارغین لرو. انشاءالله د دې کتابتونونو لپاره به هغه مسلکي فارغین استخدامیږي. د ماستریو ایجاد دی، موږ 15 ماسترۍ سږکال ایجاد کړي دي او ټولې په دغه ساینسي علومو کې دي، په زراعت کې دي، په انجینرۍ کې دي، په تعلیم او تربیې په ډپارټمنټونو کې دي،
دوم ډاکټراوي ایجاد کړي دي په پولی تخنیک پوهنتون کې چې تر اوسه پورې نه وي. موږ په ټول افغانستان کې دوه ډاکټراوي لرلې، یو په ننګرهار کې د شریعت ډاکټرا وه او په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو ډاکټرا وه. نورې ډاکټراوې نه لرلې. انشاءالله پر روان کال کې به 15 ماسترۍ نورې لرو او 15 ډاکټراوې به لرو چې موږ اوس د پوهنتونونو هغه راخیستي دي. موږ ورته امکانات لرو، د موږ پوهاندان او ډاکټران استادان به په دې کې انشاءالله تدریس کوي. موږ اویا نصابونه نهایي کړي دي چې په خپل طبیعي مسیر کې را روان دي. د لړۍ مخکې شروع وه چې هغوی ته دا پیسې بهرنیانو ورکولې، او موږ اویا نصابونه تقریبا د 115 میلیونو افغانیو دغه کچه باندې مصارف ورباندې کړي دي چې دا موږ نهایي کړي دي او دینه وروسته هم کار روان دی. انشاءالله امید دی چې د کال تر پای پورې موږ ډېر کار وکړو. نو پرمختګونه الحمدلله موږ ډېر لرو. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د نورې نړۍ سره تاسو څه تعامل لرئ؟ موږ د روسیې سره ښه تعامل لرو. د موږ محصلین د درسونو لپاره هلته ځي، د موږ استادان ځي. فعلا د موږ 1400 استادان بهر دي، د موږ د خپلو پوهنتونونو استادان بهر دي. او یو موضوع موږ د خصوصي پوهنتونونو سره په پلان کې لرو په خیر سره چې د استادانو د دایمي تقرر پروسه که په اصولي ډول خصوصي پوهنتونونه عملي کې انشاءالله دغه موږ ته چې کومې بورسیې د استادانو دپاره راځي موږ معلوم څه هم خصوصي پوهنتونونو ته ورکوو. د موږ د دولتي پوهنتونونو سره سره به د خصوصي پوهنتونونو استادان هم انشاءالله په همغه مصارفو کې هغه ته ځي، بهر ته د زده کړو دپاره راځي. دغه د ظرفیت د ارتقا په خاطر باندې یو مهم ګام دی چې موږ یې اخلو، البته د هغې د لایحې د تطبیق نه وروسته. موږ د بهرنیو استادانو د راغوښتلو په خاطر د ترکیې سره په رابطه کې، د ایران سره په رابطه کې او د مالیزیا سره په رابطه کې د موږ ځینې استادان هلته ځي راځي. انشاءالله امید ده بالخصوص د طب په برخه کې هغه استادان چې په مقطعي شکل موږ ته راځي. نو اوس هم د مالیزیا د مرکزي طبي پوهنتون د ریاست سره خبره نهایي کړې ده انشاءالله چې د هغوی یو ټیم به راځي، دلته به د موږ طب پوهنځی او تدریسي روغتونونه ګوري او بیا به دوی موږ ته مشخص پیشنهادونه راکوي چې د هغوی د کار لپاره دلته موږ څه ډول زمینه سازي وکړو. د هغوی په شتون کې به دلته انشاءالله د موږ ډاکټر صاحبان کیسونه کوي، اجرا کوي به د مریضانو. بل چې موږ په پلان کې لرو، البته تر اوسه پورې لا نه ده شوې، چې د موږ د تدریسي روغتونونو سیستمونه به ټول په خیر سره ډیجیټلایز کېږي. دا اوس موږ د یو مریض هغه نه لرو، دوسیه نه لرو په خپلو روغتونونو کې. دغه د کانفرانسونو کې چې زموږ استادان راځي وغواړي چې احصایې واخلي چې مثلا دلته د تبې څومره مریضان راغلي دي، په روغتون کې معلومات نشته څومره مریضان راغلي دي. د دغې ډاکومنټیشن د سمولو په خاطر او د سیستم د منظم کولو په خاطر باندې د دې نه وروسته خو زموږ ته کلیوالي خلک دي خپله دوسیه نشي ساتلی. په منظم شکل به په خیر سره دوی دوسیې په خپلو روغتونونو کې ثبت وي، هغه معلومې احصایې به هم معلومې وي او ښه خدمات به په خیر سره ارائه کېږي. دغه ډول چې سور صلیب ریډ کراس دوی چې کوم معاشات د موږ استادانو ته ورکول په تدریسي روغتونونو کې او دوی په منځ کې موږ ته د جنو د موضوع د وجې نه کار را پرېښود، موږ الحمدلله هماغه مصارف په خپلې بودیجې نه ورکوو، په هغې کې څه کمی نه ده راغلی انشاءالله. او په عام ډول دلته چې څوک سفیران دي موږ سره ځي راځي، موږ ورسره د تحصیل په برخه کې غږیږو او بحث ورسره کوو. خو تاسې پوهېږئ چې په ټوله نړۍ کې داسې نر نشته چې د بادار د اجازې نه پرته یو ګام واخلي او موږ سوتره ورته مخامخ په مجلس کې ووایو چې تاسې دلته خو راځئ، هر څه اقدامونه کوئ خو نور خبره کوئ خو اقدام نشئ کولی. یعنې دغه لومړي سر نه چې زه په دې وزارت کې یم خلک راځي او ځي، نور دوی داسې نشي کولی چې ځینې خلک موږ ته صراحتا وایي چې موږ یې د امریکایانو د ډاره نشو کولی. داسې خلک شته چې موږ سره تصویر نشي اخیستی. نو اگر که د راکړې ورکړې د تعامل موضوع ډېره مهمه ده، د همکارۍ موضوع ډېره مهمه ده، خو ډېره اتکا به په نړۍ نه کوو. موږ به انشاءالله که ډېر بطیء یعنې په ډېر کرار هم پر مخ ځو خو پر مخ به ځو، په خپلو امکاناتو به اکتفا کوو، په خپلو ظرفیتونو او کوشش به کوو چې د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر هم د خپلو
امکاناتو نه موږ استفاده وکړو. موږ په اواخرو کې د چې کومو هیوادونو سره هم د استادانو د لیږلو موضوع کړې ده، ټولو ته ویلي دي چې مصارف یې موږ په خپله غاړه دي، موږ یې تاسې نه غواړو. که څوک په خپله خوښه یو څه اعلانوي موږ پکې مشکل نه لرو. البته کومه خبره موږ شریکوو دا به د نظام په مصارفو وي، دا موږ تاسې نه غواړو. دا یعنې یو ډېر مثبت تغییر او بدلون دی چې بیخي د پخواني وخت سره پرتله کېدلی نه شي. بله پوښتنه دا وه چې د نجونو د زده کړو موضوع ده. ګوره یو خو د محصلینو ورونو د هغه د ذهني وضاحت لپاره یو په عموم کې د تعلیم موضوع ده چې ډېره ښه پر مخ روانه ده، او تاسې به دا احصایه شاید لرئ یا نه لرئ چې د موږ هلکان هم یعنې حتی 50% زده کړو ته نه ځي، 40% هغه هم داخلي احصایه خو نشته، بهرنۍ احصایه. د موږ ځوانان 40% هغه ته ځي، زده کړو ته ځي. لومړی په دې ډېر ترکیز پکار دی چې که ولې دغه شوق دومره کم دی، لږ تر لږه هغه نیمایي په سلو کې هلکان خو باید زده کړو ته لاړ شي. دا فکر او دا تصور چا سره نشته. خو تر پخوا ډېر شوی په دې دی چې پخوا په اطرافو کې رسیدګي نه کېده، او د افغانستان په کونج کې 100% رسیدګي کېږي. یعنې په سلګونو مکتبونه جوړ شوي دي په اطرافو کې، تر شپږم صنفه د نجونو دپاره او د هغې نه لوړ د هلکانو دپاره. یعنې موږ په عموم کې په دغه برخه کې ډېر زیات پرمختګ لرو. خو ما چې مخکې راته خبره وکړه، موږ په سکرین کې راایثار خلک یو، خلکو موږ ته دا بله موضوع ډېره مطرح کړې ده. د موږ تاسې به څه تصور کوئ؟ موږ 6,000 د استادانو بستونه لرو چې په دې کې به څومره ښځینه استادان وي. مثلا یو څوک دې ووایي، مثلا یو هغه دې ووایي ښه استاد وایي 2,500، موږ ټول 600 استادان لرو. نو تا قرآن په دا 100 کارونو کې دوی دومره نه توانېدل چې استادان یې وروزي. هغه هم ټول خېشو خاله دي، څوک څنګه مقرر څوک څنګه مقرر. نو دې مسایلو ته سمه رسیدګي پکار ده او دقیق ډول باندې. خو پخوا داسې و چې هسې یو شور شار جوړ د دغې موضوع په اړه. حتی د موږ خپله وزیر صاحب چې کومه کمیټه ټاکل شوې ده، وزیر صاحب په منظم شکل هره هفته دې هغه ته ورځي، دې پروګرامونو ته ورځي، او د نږدې نه چې کوم کار روان دی د بیا پرانیستلو په خاطر باندې په منظم شکل مجالسو کې حاضري کوي. امید دا دی چې انشاءالله پر روانه کې به موږ د دې موضوع په اړه مثبت خبر ولرو. همکاریو موضوع ده. ګورئ انسان تر خپلې وسې مکلف دی، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. موږ څه کولی شو؟ مثلا د غزې د موضوع په اړه، د فلسطین د موضوع په اړه تر اوسه پورې خو په همدغې حد کې ده چې موږ باید د خپلو مسلمانانو ورونو د ملاتړ په اړه غږ پورته کړو او قوي غږ پورته کړو، په ډېر قاطع شکل یې پورته کړو. تاسې د موږ د نظام اعلامیې او دا ډول په کابل کې چې کومې مظاهرې تنظیم شوې تر بله هر چا ډېرې منظمې او ډېرې قاطعانه وي. او تر دې پورته موږ په ډېره لرې فاصله کې هم یو. داسې ماته ممکنه نه برېښي چې سړی به نور څه وکړي، خو البته د فلسطین قضیه ده د موږ او تاسې د عقیدې پورې تړلې قضیه ده. د اسلامي ورورولۍ په بنا باندې دا موضوع په دیني او اسلامي لحاظ یوازې د هغوی موضوع نه ده، دا د ټولو مسلمانانو موضوع ده. او دا د یوازیوالي درد موږ لیدلی دی. یو وخت چې موږ او تاسې په ټوله نړۍ کې یوازې وو، په ټوله نړۍ کې داسې ځای نه و چې ته پکې پښه کېږي، او داسې نر نه و چې د تا په ملاتړ غږ پورته کړي. نو دغه درد موږ لیدلی دی. پروردګار دې زموږ په ورونو باندې رحم وکړي، او الله تعالی دې څوک چې هلته د اسرائیلو او د امریکایانو په مقابل کې ولاړ دي، ذوالجلال دې باثباته کړي. که څه هم ورباندې سخته ده، مشکل دی، خو الله تعالی نه به ورته ثبات غواړو، الله تعالی نه ورته ټینګار غواړو چې دوی په خپله داعیه باندې کلک ودرېږي. الله تعالی ته امید دا دی چې انشاءالله دغه توره شپه به هلته هم دغسې سبا کړي لکه دلته چې سبا شو. السلام علیکم ورحمة الله. هغه موضوع ده د انرژۍ په برخه کې خو به تاسې خبرې اعلانونه وشو چې انشاءالله د موږ تاسې د هغه چې کوم زیرمې لرو، دغه تور کولا او زغالستان، د دغې نه د بجلۍ او د انرژۍ د برق د تولید په اړه تفاهمنامې شوي دي انشاءالله.
زموږ امید دا دی چې موږ به په راتلونکو کلونو کې خپله انرژي ولرو او چاته به په دې برخه کې محتاج نه یو. موږ او تاسې د ډېرو ستونزو سره مخ یو. تېرو 20 کلونو کې د دغې ځینو کارونو په اړه ډېر ښه فرصتونه وو، خو هغې خلکو بې د دې چې خپل جیب ته یو څه وړي دي او بې د دې چې نورو خلکو ته کار کړی دی، نور هېڅ نه دي کړي. او تاسې ته به یاد وي چې کله اسلامي امارت حاکم شو نو تقریبا 1.8 میلیونه افغانۍ ډالر د هغه تېر وخت قرض و چې په هماغه نشت وخت کې اسلامي امارت خلاص کړی دی. الحمدلله یو شی چې ډېر مثبت دی هغه دا دی چې اسلامي امارت خپل ولس ته قرض نه پرېږدي، خپل نسل ته قرض نه پرېږدي. زموږ تاسې په شاوخوا کې خلک دي 3 4 پوښتې قرضدار دي، 3 4 پوښت. باور په خدای وکړي او دا د الله تعالی غټ فضل دی. زموږ تاسې د نظام په دې اړه دومره د مسؤلیت احساس کوي چې دا قرضداران موږ د چا قرضداري نه غواړو. څومره چې که پوره یې که سپوره یې هغه به خورو، خو د چا به ځان نه قرضدار کوو. مخکې یو بله موضوع ډېره مهمه دلته یاده شوه، هغه شیخ صاحب یاده کړه، هغه د هغې محصلینو ورونو ده چې د پاکستان نه به د غیر قانوني کډوالو په نوم باندې په ډېر غیر عادلانه شکل راویستل کېږي. زه د لوړو زده کړو وزارت د یو مامور په حیث باندې ټولو ته وعده ورکوم چې کوم ډپارټمنټونه دوی هلته وایي او دوی سره د خپلې ډي ام سیانې موجود وي د هغې درسونو او دلته راغلل، په هماغې ډپارټمنټ کې به انشاءالله کېنوو. بې د دې چې دوی ته کومه ستونزه وي او بې د دې چې دوی د مشکل احساس وکړي او کوشش به وکړو چې څه ډول د دوی خوښه وي هماغسې دوی خپل درسونه په مخ ویسي. جزاکم الله خیر. السلام علیکم.